السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو محترمو ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وي، جوړ وي، شپېرې د ژوند زندګي او صحت مو هم ښه وي. او زموږ ټیکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو. ملګرو، تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره زبردسته بهترینه ویډیو چمتو کړې. خدای دې وکړي چې همدغه ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو چې د ملګرو د نیټورکینګ په باره کې ده چې موږ څنګه کولی شو چې په سیسکو پاکټ ټریکر اپلیکیشن کې څنګه یو عملي نیټورکینګ جوړولی شو. مثال د یو سویچ سره موږ څنګه کمپیوټر یې کنیکټ کولی شو او څنګه بیا موږ د یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته ډیټا شیرینګ کولی شو او لیږلی شو. زه تاسو ته ټوله مکمله طریقه ښیم په همدغه ویډیو کې. ویډیو تر پایه وګورئ او ویډیو سکیپ کوئ مه. او که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي، زموږ یوټیوب چینل هم حتما در سره سبسکرایب کړئ. نو له مخکې له هغه چې موږ ویډیو شروع کړو، نو ستاسو نه زه هیله کوم چې تاسو زموږ یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نو دا زموږ یوټیوب چینل دی، تاسو ته چې ښکاري ملګري دا زموږ یوټیوب چینل نوم دی او دا آیکن دی او دا نشان دی. تاسو به دلته راشئ ملګري، فقط د سره سبسکرایب بټن به کلیک وکړئ او په څنګ کې به تاسو د ګنګړي نشان هم در سره کلیک کړئ چې زموږ هره بهترینه مهمه ویډیو تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. نو دلته ملګري بیا تاسو راشئ، په دا ویډیو نه به کلیک وکړئ. هر کله مو چې په ویډیو کلیک وکړ، تاسو ته به زموږ د یوټیوب چینل ډېرې بهترینې مهمې خوندورې ویډیوګانې که راشئ تاسو دلته وینئ. زموږ په یوټیوب چینل کې مختلفو درسونو په باره کې مختلفې بهترینې ویډیوګانې تاسو پیدا کولی شئ. مثال د نیټورکینګ په باره کې، کمپیوټر په باره کې، انګلیسي په باره کې، آنلاین پیسې ګټلو په باره کې او ډېره مختلفې بهترینه ویډیوګانې تاسو پیدا کولی شئ. هغه ویډیوګانې چې تاسو ته په راتلونکي کې پیدا تمام شي. نو راځو اوس ملګرو د ویډیو په طرف، خبرې ډېرې نه اوږدوو. نو رابشئ ملګرو، تاسو به په سیسکو پاکټ ټریکر اپلیکیشن نه کلیک وکړئ. دا اپلیکیشن که تاسو سره نه وي دا ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن په موبایل کې هم کار کوي او په کمپیوټر کې هم کار کوي. نو زه په دا اپلیکیشن نه کلیک کړم. هر کله چې اپلیکیشن تاسو کلیک کړئ، دا اپلیکیشن همدغه شان شکل غوره کوي. دا اوس د اوپن کېدو په حالت کې دی ملګرو. تاسو وینئ دا اوپن کېږي دا اپلیکیشن یا پروګرام. هر کله چې پروګرام اوپن شو ملګرو، تاسو ته همدغه شان شکل ښکاره کوي. نو اوس موږ غواړو ملګرو چې په دا کې لوکل ایریا نیټورک جوړ کړو، یو سویچ راواخلو او د همغه سره کمپیوټر یې کنیکټ کړو. د هغه ته بیا څرنګه موږ د یوه کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته ډیټا ولیږو. نو زه لومړی راځم ملګرو په همدغه پروګرام کې دلته یو سویچ راخلم. تاسو به دلته راشئ ملګرو، د چا پلس کوینټ کې تاسو وینئ دلته د مثال کنیکشن دی، دا وایرلیس سویچ، هاب سویچ، دا ټول ډیوایسونه چې تاسو وینئ راوټر. نو موږ دلته راخلو سویچ. زه په دا سویچ باندې کلیک کړم. د دویم تاسو وینئ په دا به کلیک کړئ. هر کله مو چې په دا کلیک وکړ، نو تاسو دلته رقم مختلف سویچونه تاسو ته ښکاري. کوم ډول سویچ چې تاسو یې غواړئ سپورټا سویچ، هغه به تاسو انتخاب کړئ. نو زه غواړم چې سلروي سپورټا سویچ دلته انتخاب کړم. فقط په سویچ کلیک وکړئ، کلیک ونیسئ او حرکت شي کوئ د پروګرام بیکګراوند ته او دلته یې پرېږدئ. نو دا خو زموږ سویچ دلته راواخیست ملګرو. اوس موږ راغواړو چې د دې لپاره یو کمپیوټر راواخلو. مثال تاسو به دلته راشئ، د کمپیوټر لپاره دغه سویچ نه کوز تاسو وینئ د ډیوایس په دا به کلیک کړئ. تاسو ته دلته مختلفې ډیوایسونه ښکاري. مثال لیپټاپ، ډیسکټاپ، پرنټر، سمارټ فون، هر ډول ډیوایسونه تاسو ته ښکاري چې کوم ډول ډیوایسونه تاسو کنیکټ کول غواړئ یا به دلته راواخلئ. زه راځم دلته ډیسکټاپ کمپیوټر راخلم. نو زه دا نه مې کلیک کړئ، ماوس پې ونیسئ او حرکت به یې کړئ د بیکګراوند ته. نو دلته زه راځم بیا هم یو کمپیوټر هم مثال لیپټاپ هم راخلم. تاسو چې هر څه راخلئ ستاسو خپله خوښه کار کوي ټول. زه بیا یو ډیسکټاپ راخلم. نو زه فقط 3-4-5 دنې کمپیوټر یې کنیکټ کوم د یو سویچ سره او بیا په خپل منځ کې ډیټا شیرینګ کوم د دوی تر منځ. نو تاسو چې هر څومره ډیوایسونه راخلئ تاسو یې راخیستلی شئ. نو دا اوس موږ 5 ډیوایسونه راواخیستل ملګرو. اوس دا موږ په یو خپل منځ کې سره تړو، کنیکټ کوئ او بیا یو نه بل کمپیوټر ته ډیټا شیرینګ کوو او هر یو ته ځان ته آی پي ادرس هم اساین کوو. نو تاسو ته زه مکمله طریقه ښیم، خو فقط ویډیو سکیپ کوئ مه. نو دلته ملګرو اوس موږ دا سره کنیکټ کړل. زه راځم تاسو به د کیبل نه کلیک وکړئ. دا سټریټ کیبل به تاسو راواخلئ. دلته به تاسو په دا کمپیوټر کې دلته به تاسو د لاندې آپشن کلیک کړئ او د کیبل به راکاش کړئ. دلته به تاسو په سویچ هم کلیک وکړئ او د لومړي پورټ سره به تاسو کنیکټ کړئ وتړئ. او بیا ملګرو تاسو بیا هم راشئ دوباره کیبل ته او کیبل نه به کلیک کړئ، کیبل به راکاش کړئ او دلته بیا تاسو په دویم آپشن کلیک کړئ او دلته په سویچ هم کلیک وکړئ او دلته به د دویم پورټ سره کنیکټ کړئ. بیا ملګرو زه دریم ډیوایس لپاره هم کمپیوټر لپاره کیبل راخلم، په کمپیوټر کلیک کړم او بیا دلته د کیبل راکش کوم، په سویچ هم کلیک کړم او دلته د دریم پورټ سره کنیکټ کوم. دغسې د څلورم هم موږ راخلو. سلورم هم تاسو په همدغه طریقه کنیکټ کړئ او بیا به د سلورم پورټ باندې کلیک وکړئ، سلورم پورټ سره به کنیکټ کړئ.
نو موږ 5 نه هم کلیک کو 5 هم کنیکټ کوو. دا خو اوس موږ کې بیلنګ تیر که یو نه یوه کمپیوټر مثال د ټولو سویچ نه ټولو کمپیوټر ته کې بیلنګ تیر که سره ومه تړل. اوس موږ راځو ملګرو د دې آی پی ادرس هم اساین کوو. مثال دلته که تاسو په ودرېږئ دا اوس آی پی ادرس نه لري ځکه چې موږ دې ته آی پی ادرس نه دی اساین کړی. په هر یو نه تاسو درېږئ دا آی پی ادرس نه لري خالي دی تاسو دلته وینئ. نو اوس موږ راځو څنګه کولی شو دې ته آی پی ادرس اساین کو. نو تاسو به راشئ ملګرو دلته په کمپیوټر نه به کلیک وکړئ او تاسو به دلته راشئ بیا په ډیسکټاپ نه به کلیک وکړئ. ډیسکټاپ هر کله چې په دا کلیک بیا به تاسو راشئ آی پی کنفیګریشن ته. دلته مو چې کلیک وکړو تاسو ته دوه اپشن دي ملګرو. که تاسو سره سرور وي نو تاسو به د ډي ایچ سی پي نه کلیک وکړئ او وینډوز وي څه ده نو تاسو په سټاټیک نه کلیک وکړئ. نو دلته موږ په سټاټیک نه کلیک ځکه چې موږ سره وینډوز وسه ده. موږ دلته لیکو 10.0 مثال .1 دلته بیا تاسو کلیک وکړئ. که کلیک نه کوئ او دا کلوز بټن ووایي د نور خپل سره راځي. دلته تاسو کلیک وکړئ کلوز بټن نه او بیا راشئ دویم ډیوایس ته. که تاسو دلته موږ ووینئ تاسو دلته په ډیوایس ولې د آی پی ادرس دې ته اساین شو یو خاص موږ په دویم نه هم کلیک کوو. په همدغه طریقه دې ته هم آی پی ادرس اساین کوو. دلته موږ لیکو مثال 10.0.2 بیا موږ دا کلوز بټن پریس کوو. دلته که موږ کلیک وکړو یا فقط په د ډیوایس نه ودرېږئ تاسو ته به آی پي وښیي. نو بیا موږ په دریم نه هم کلیک کړو دلته همدغه ته هم آی پي اساین کوو. دلته موږ لیکو 10.0.0.3 نو بیا هم موږ دا کلوز کیپشن بټن کلیک کوو. دلته موږ هم په څلورم نمبر نه هم کلیک کړو. دلته ملګرو موږ بیا لیکو 10.0.0.4 بیا موږ کیپشن بټن کې کلوز بټن پریس کوو. دلته موږ د لیپټاپ نه هم کلیک کړو. دلته هم آی پی ادرس اساین کوو. دلته موږ کلیک کوو. دلته موږ لیکو 10.0.0.5 دلته ملګرو اوس تاسو وینئ موږ ټولو ته آی پي ادرس اساین کړ. دلته موږ هر یو ته که غواړو چې نوم ورکړو دلته موږ نوم هم ورکولی شو. دلته به تاسو د ټیکس نشان نه کلیک کړئ د هیلوز ته. دلته به ولیکئ مثال زه لومړي ته ورکوم شهید. دویم ته موږ ورکوو امداد الله. دریم ته موږ ورکوو سمر الله. مثال څلورم ته موږ ورکوو بلال. موږ هر یو ته نوم هم ورکوو چې مثال موږ ته بیا پته لګي که تاسو نوم ورکوئ که نه ستاسو خپل طبیعت خو زه دې په خاطر چې تاسو ته سمه پته ولګي او سم پرې پوه شئ ټوله مکمله طریقه درته ښایم. دلته موږ لیکو حکیم جان. دا خو اوس موږ ملګرو تاسو ولیدل نومونه مې اساین کړل او کیبل مې هم تېر کړو او د سویچ سره مې ډیوایسونه هم کنیکټ کړل. اوس موږ څنګه ډیټا شیرینګ کولی شو. مثال زه غواړم چې د همدغه کمپیوټر څخه ډیټا شیر شي شاهد ته. مثال د شاهد څخه ډیټا موږ ولیږو سمر ته. زه مثال دې څخه غواړم چې ډیټا ولیږم د شاهد څخه سمر ته یا فایلونه هر څه چې وي زه سمر ته. نو تاسو ملګرو راشئ دلته به د ښي څانګ کې به دا میسیج نشان نه کلیک وکړئ او دلته به دا میسیج راواخلئ او دلته به په د لیپټاپ نه کلیک کړئ او دا کمپیوټر غواړي چې همدغه ته ډیټا ولیږي د سمر نه زه کلیک کړم. هر کله مو چې دا کار وکړ اوس به همدغه ډیټا یا سویچ ته ولګي او سویچ به سمر ته ولګي. نو تاسو به راشئ دلته ملګرو په د کیس کوین نشان نه دا به ان کړئ دا نه به کلیک وکړئ. هر کله مو چې په دا کلیک وکړ تاسو به دلته ملګرو په دا اوټو کریکټر پلی باندې کلیک وکړئ. نو زه دلته بیا تاسو ته وایم راځم دا به مثال یې دلته سویچ ته ډیټا ولګي سویچ بیا سمر ته لګي اوس دا بیا په سټ ریپلی ورکوي او ریپلی سویچ بیا په سټ ریپلی شاهد ته ورکوي. دلته زه راځم اوس دا ان کوم دا نشان نه به کلیک وکړئ دا به ان کوي. دلته لیکم اټو کریکټر پلی دا نه مې کلیک وکړ. تاسو دلته وینئ اوس ګورئ ډیټا روانه شوه سویچ ته راغله د سویچ نه اوس سمر ته لاړه. اوس سمر ډیوایس په سټ سویچ ته ریپلی ورکوي او سویچ په سټ شاهد ته ریپلی ورکوي چې زموږ ته ډیټا راورسېده. تاسو دلته وګورئ اوس تاسو دلته وینئ میسیج راوړه په سټ شاهد ته چک مار او دلته کې تاسو وینئ سکسیسفل. دلته کې هم ولیکل سکسیسفل او دا میسیج سکسیسفل شه.
نو په همدې طریقه تاسو د یو ډیوایس نه بل ډیوایس ته ډیټا شیرینګ کولی شئ. مثال اوس موږ غواړو چې د شاهد څخه امداد الله ته ډیټا ولېږو. مثال زه غواړم چې د دې څخه امداد الله ته ولېږم. زه بیا راځم دلته په دا نشان میسیج نشان نه کلیک او دلته په لیپټاپ باندې دا کلیک وکړئ او بیا موږ راځو په امداد الله نه کلیک کوو په همغه ډیوایس چې کوم ته ډیټا لیږل غواړو. نو دلته که موږ دا اپشن اوس آن کړو، دا اپشن آن کوو. مثال زه دا آن کوم، آن کلیک کړم، دلته بیا لیکم اټو کرکټر پلی. اوس تاسو دلته وګورئ د لیپټاپ څخه میسیج لاړو سویچ ته، د سویچ څخه به اوس دی امداد الله ته. امداد الله په سټ بیا ریپلی ورکوي سویچ ته او سویچ بیا شاهد ته ریپلی ورکوي، شاهد ډیوایس ته، چې دا ریپلی سکسیسفل شو او تاسو ډیټا ورسېده. نو اوس ګورئ مثال د سویچ څخه بیا په سټ شاهد ته ډیټا لاړه، مثال میسیج لاړه، ریپلی لاړه، دلته تاسو ولیکو سکسیسفل هم ولیکو او دلته چک مار هم شي. نو په همدې طریقه ملګرو تاسو کولی شئ چې د یوه ډیوایس نه بل ډیوایس ته ډیټا ولیږئ او په کومه طریقه چې تاسو ته مکمله طریقه معلومه شوه چې په همدې طریقه چې په همدې ډول میسیج ورکوي وروسته چې کله ډیټا ورسیږي. نو تاسو ته موږ ټوله مکمله طریقه وښوده. خدای دې وکړي چې پوه شوي وئ چې مثال موږ سویچ څنګه راخیستلی شو، بیا کیبرینګ څنګه تیرولی شو، ډیوایسونه څنګه راخیستلی شو، یو بل سره یې څنګه کنیکټ کولی شو او ډیټا یو بل ته څنګه شیرینګ کولی شو. نو که بیا تاسو غواړئ چې دا ملګرو سیو کړئ، تاسو دلته فایل اپشن نه کلیک وکړئ او دلته به تاسو د سیو نشان کلیک کړئ. سیو اپشن په سیو نه مو چې هر کله کلیک دلته ډیسکټاپ وکړئ، هر ځای چې غواړئ د ډیسکټاپ انتخابوم. دلته به تاسو نوم ورکوئ د فایل چې تاسو به څه نوم ثبت کول غواړئ، مثال هغه نوم موږ دلته ورکوو. نو ملګرو خدای دې وکړي تاسو پوه شوي وئ، مزغه مو په خلاص شوي وي چې موږ څنګه په سیسکو پاکټ ټریکر کې عملي ډول نیټورکینګ جوړولی شو. نو موږ اوس راځو دا فایل به دلته په ډیسکټاپ باندې شیر شوی وي. نو تاسو ملګرو که کوم سوال لرئ زموږ سره په واتساپ باندې هم میسیج پرېښودلی شئ. نو د اوس لپاره ملګرو د خدای په امان ټولو ملګرو ته ښه وخت، زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره.